خوشحاله او خندان اوسئ. تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایم زما د یوټیوب چینل یو بلې ښکلې ویډیو ته. او زه نن راغلی یم له نیکه مخه په کابل کې بیا هم د ښځیناو لپاره یو نندارتون او یوه نمایشګاه پلار اچول شوې ده. دغه نمایشګاه د خدیجه کبرا په نامه ده چې په ټوله کې کمر ښځیناوې دي پکې او فعالیت لري په بېلابېلو برخو کې. ماشاءالله تاسو په ویډیو کې وینئ چې زموږ افغانې ښځې څومره پیاوړې دي او څومره په مختلفو برخو کې دوی فعالیت کوي او هغه لاسي توکي چې دي لاسي صنایع چې دي هغه په نمایش کېږي. نو تاسو هم ویډیو ته پای راسره وګورئ. زه به دغه نندارتون نه او دغه نمایشګاه څخه تاسو ته ښکلې ویډیوګانې جوړې کړم او ښکلې ویډیو واخلم. ملتیا مې وکړئ.
ښایسته هلکان ده او ډېر ښایسته بېلابېل توکي دي په دغه نمایشګاه کې. نو واقعا هلکانونه خو هر څه په کور کې بیا وي او نه وي، ولې دلته ګورئ څومره ښایسته ډیزاین ورکړی، څومره ښایسته یې جوړ کړی. دا ټول د افغانو پیغلو او افغانو میرمنو د لاس زحمتونه دي او کارونه دي چې ویستلي دي، نو حتما باید حمایت شي. تصویرونه چې د نورو افغاني تولیداتو او محصولاتو ترڅنګ په دغه نندارتون کې بېلابېلې نقاشۍ او رسامۍ هم په نمایش ښودل شوي دي چې دا هم ټول د افغانانو د لاس کار دی. ډېر ښایسته ښایسته نقاشي دي. تاسو دې تصویر ته ګورئ، دا تصویر د نقاشي څومره ښکلې ده، څومره طبیعي شکل ده، واقعا ډېره زیاته ښایسته ده. نو بیا هم وایم چې تاسې راسئ او د دغه نندارتون څخه حتما لیدنه وکړئ. دوام ته او ما تاسو ویل په دغه نمایشګاه نندارتون کې ډېرو نجونو او میرمنو ګډون کړی دی چې هم متشبثین دي او هم هغه نجونې دي پیغلې چې صنایع دستي کار کوي او افغاني توکي درته پلوري. یعنې کوم هغه ډېرې یوه تکړه او فعاله پیغله هم ما سره مخامخ شوه او ما وغوښتل چې دوی سره زه مصاحبه وکړم چې دوی په دغه برخه کې کار کوي او دغه نندارتون کې نن ګډون کړی دی. دا چې کوم محصولات یې راوړي دي او دلته یې په نمایش کې دي، خپله دوی سره خبرې وکړو. خوش آمدید میگم، میشه خودتان معرفی کنید؟ سلامت باشید. پریما اکبری هستم، نماینده غرفه صنایع دستی ورشمینه که محصولات ما را که میبینید مربوط به یک ولایت نیست، مربوط به تمامی ولایت های افغانستان است، شامل گندای افغانی، تابلوها و همچنین محصولات مربوط به فرش و سنگ. بسیار خوب.
این تولیدات که شما آوردین ایره آیا آقایان هم ساختن و یا نه تمامش دستی ساخته دختر خانم‌های افغان؟ خب ما نمیتونیم به طور کامل بگیم که دست ساخته دختر خانم‌های افغان است، به خاطر اینکه فعالیت‌هایی که مربوط به صنایع دستی میشه فعالیت‌های میکس است. اون فعالیت‌هایی که مربوط به ظریف‌کاری است میفهمیم که مربوط به طبقه اوناس است و چون ما نماینده فروشگاه هستیم فعالیت‌های مربوط به توزیع و تحویلش مربوط به آقایان دیر که واقعا ما افتخار میکنیم که همچون دختر خانم‌ها هستن و فعالیت داریم. بله قدرمون لیدن که تصویه په ویدیو کې هم اینه واقعا ډېر ښایسته افغاني تولیدات افغاني محصولات په دغه نمایشگاه کې کلا راچول شوي دي. به نظر شما همچون نمایشگاه‌ها چقدر خوب است، چقدر خوبی داره؟ به این علتی که هر چقدر که تجارت شما گسترش پیدا میکنه شما نیاز به تعداد افراد بیشتری دارین که شما رو بشناسن. به این دلیله که خوبه که شما میتونید در این موقعیت ها افرادی که در زمینه مشابه شما کار میکنن اسکوپ مشابه شما دارن رو پیدا کنید، علاوه بر اون بتونید با اون ارتباط برقرار کنید، علاوه بر اون بتونید اون چیزی که تولید کردید برای نمایش بذارید و تعداد زیادی از افراد بیان اونا رو ببینن. به همین دلیل است که ما فکر می‌کنم بسیار بسیار مناسب قرار تشکر. سلامت باشید ان شاء الله یک روز خوب و خوشی داشته باشید. سلامت باشید ان شاء الله برای شما. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او له نیکه مرغه وایي یو متل دی وایي غر غره ته نه رسېږي خو انسان ته رسېږي. په دغه نمایشګاه کې ما خپله یو ډېره خوږه ملګرې مینهواله او هغه څوک چې زه یې ډېر دلدار فرمانوم دوی زما تصادف هیله جانه همیشه کله چې دفتر ته راغلې ده زما ملاقات و لیدنه ورسره نه ده شوې او نن خوشبختانه په دغه نندارتون کې موږ سره لیدنه وکړه. هیله مایار وردک. هیله جان څنګه یې؟ سلام څنګه سر دې ښه دی بخیر یې؟ الحمدلله. دا وایي چې څنګه دې پیدا کړم؟ موږ پیژندلې څو ته وایي کومه کونونه راته آدم بادام میرسوي هم دا تا ته ورسېده بېشکه ما ته ورسېده خدایي او اسمت نصیب دی. واقعا څنګه هیله جانې کارونه څنګه دي د نمایشګاه کې څه اشتراک کړی دی او د توکي مې راوړي دي او څنګه د نمایشګاه څخه ډېره ښایسته خوشینه ډېره خوشحاله یم ولې ښه دي دغه منظمه هوا بخشه دي که نه ګند افغاني خیاطي و ازرنګي لباسونه او تاجیکي و گجراتی چادر یا ټیکري او کنداري دوخت یا هندي مردانه داسې زیات بخشونه یې دي مربوطي ده نو دغه د اوه رنګه تولیدات یو اوه رقم تولیدات. ماشاءالله لیدونکو هیله جان یو پښتنه یو ډېره شجاع پیغله او ډېره فکر وکړئ د دوی مزاحمتونه چې تاسو وګورئ واقعا د کوم ټکری کوم شال چې ما په اوږه اچولی دی دا واقعا د یوې افغان پیغلې د لاس زحمتونه دی چې دا مې څومره په زحمت رنګونه سره یوځای کړي اوسي او دومره ښکلي څیزونه یې تولید کړي دي. همدارنګه تاسو په دې نندارتون کې هم وینئ. هیله جانې داسې نندارتونونه څومره ګټور دي ستا په نظر چې ته خپله په دغه برخه کې کار کوې؟ اصلا جان زیاد ګټور دي په دغه خاطر باندې چې یو موږ شناخت پیدا کړو بلکې چې څه رقم یو بازاریابي وکړو یا فیلد مارکیټینګ وکړو څه رقم د خپل تولیدات یعنې خارج داخل کې خپل هغه ته ور وښایي چې یعنې څه رقم سره یې وکولی شي تولیدات ولیږي که نه او زموږ د افغانستان تولید کوم شی دی کوم تولید لري هر ولایت د هر قسم دغه تولیدات چې دي د هر ولایت تولیدات یعنې په دغه کې شته دي د هر منطقې د سیمې په دغه خاطر باندې چې د تولیدات چې موږ کوو یعنې زموږ د افغانستان فرهنګ بهرنۍ هېوادو ته ښکاره. قدرمن لیدونکو تاسو وینئ چې واقعا د افغانو پیغلو او افغانو میرمنو څومره د لاس زحمتونه دي او زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې دغه نندارتون کې مې ګډون وکړه او د افغانو میرمنو دغه د لاس زحمتونه مې ولیدل د دوی ښکلي تولیدات. هیله مند یم چې واقعا لکه څنګه چې هیله جانې ویل او نور دغه نندارتون کې چې هغو میرمنو ګډون کړی دی ټولو هیله ده چې دوی فروشات ښه اوسي دوی ته ښه بازار موندنه وسي. موږ هم هیله مند یو چې هم د افغانستان په کچه هم په نړیواله کچه دوی ته ښه زمینه برابره سي تر څو کړی چې د خپل تولیدات او محصولات
د افغانستان له پولو څخه ور اخوا نورو هیوادونو کې هم دوی هلته ولیږي او په نمایش کې کېږدي فروشات ولري. واقعا هیله جان له لیدو څخه ډېره زیاته خوشحاله زه خوشحاله شوم، هسې جان زیاته خوشحاله شوم والله که ټول افغانستان چکر دومره به نه خوشحاله شوم. حتی زه تاسو رسنۍ ته بیا ما تاسو سره ونه شم کولی، سپین ټول هم هغه مې ولیدل او هیله جان داسې نور هم کارونه شګوفه جان مسافره ده، یو پیام که ورته لرې؟ شګوفه جان ته پیام دا لرم چې اول دې خوشحاله کامیابه واوسي، دویم دې دا پیام مې دی چې د ما عکسونه دې راولېږي چې زما عکسونه دې اخیستي دي هغه ته ولېږه چې هغه داسې ګفت وي، ګفت څوک نه خیانت کوي. بالکل شګوفه جان ګوره په یاد خو به دې زه تاته شخصي مسیج هم کوم او دا د هیله جان هم زما په ویډیو کې ویلې چې د هیلې عکسونه راولېږه او خورې کې ولې د خلکو عکسونه دې ځان سره داسې خو به ډېره ته ویلې چې یو عکس په څو درته ولېږم. ته مې ویل څه روپۍ اخلې؟ آفرین. نه خو هیله جان یو ښایسته ډالۍ زموږ همکارانو ته ور وړې وه. تصادف زه په هغه ورځ نه ومه، هغه ورځ چې موږ هرات ولایت ته مرستې لېږلې او ونه شو چې زه دفتر ته لاړ شم خپرونه ثبت کړم، خو تصادف په همغه ورځ هیله جان راغلې وه. نن واقعا ډېره خوشحاله شوم چې هیلې مې دلته ولیدله او همیشه ورته د ښه ژوند او بریالیتوب غوښتل کېږي. مننه، زه هم تا ته په ژوند کې کامیابي او موفقیت غواړم. زه هم ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشبخته یم چې زه تا کانټکټ لرم او تا سره معرفي شم، ته مې ولیدې د کاله کاله در اینجا قربان خیر اوسې، مننه کوم، ژوندی اوسې. کلونو مونږ څلور نفر راغلي یاستو او دا چې درې نفر نور له ما سره څوک دي دا راز وي. تاسو خبرونه تر وروسته وګورئ. د یو نفر برګر هم ضعف وکړه نو مونږ هم د همدغه نمایشګاه له محصولاتو نه او د ما برګر هم رانڅه له خوړو نه استفاده کوو او نوشیجان مو تاسو هم خبرونه را سره وګورئ. چیزای تخار مثل شیرین است. بخاری پشایمان چیزای تخار چی است؟ مثلا چیزی که می‌بینید نمونهش اومد من. اما اشکال نمیاد با ما اندازه توان آوردیم. نه گفتن چیزای تخار چی است؟ همین لگب زدیم. مثل خودش گفتی چی است؟ تخار خود شیرین است. یک وطنی که جای لکس است، زیبا جای دیدنی است. همچنان چیزهایش هم بله. بیننده عزیز میگه تخار یک ولایت شیرین است، محصولات و تولیداتش هم شیرین است. جای سیاحتی است مثل این گلاس مقبول. اینی حلوای ساخت چای هر قسم جو کردن. این مخصوص ولایت هرات این ولسوالیش ولایت تخار. نام از چی است؟ حلوای کنجد. خب ما حلوای کنجد از زیاد دیدیم. باش اینجا بانم که معلوم شود. این لیدونکو تاسو دې ته ګورئ چې دا حلوای کنجد دی ولایت تخار دی چې دا هم میرمنو جوړ کړی دی او ډېر زیات خوندور ښکاري. نو دوی ډېر زیات دی ماشاءالله ماشاءالله. یعنی ټول دغه تولیدات د هر ولایت چې دی مخصوص د همغه ولایت تولیدات دی او دا ظروف څومره ښایسته دی. یعنی دې ظرفونه که زما په اشپزخانه کې وای به به څومره ښکلی بیگی برد نو لیدونکو څه ښایسته آینه ده چې ټولې سکې پکې کار شوي دي او پیسې هم نه ګورې دغه 2 روپۍ ده. دا فکر نه کوم چې د فروش لپاره وسی خو ډېر ښایسته دی او دا هم زه هغه هم ټول نمایشګاه.
قدرمنو لیدونکو بالاخره ورو نږدې کیږو د ویډیو وروستۍ برخې ته او وروستیو شیبو ته. نو ځای لري چې د دغه نندارتون په هکله تاسو ته معلومات درکړم چې دغه نندارتون چې د خدیجه الکبرا په نامه د ښځینهو لپاره پلار اچولی دی، یوازې ښځینه کولی شي پکې ګډون وکړي او تر 7 ورځو یعنې نن د 28 تاریخ څخه پیل تر 7 ورځو به دغه نندارتون دوام ولري او تاسو کولی شئ چې د سهار له 8 بجو څخه د شپې تر 10 بجو پورې لاړ شئ او د دغه نندارتون څخه لیدنه وکړئ او ښکلي افغاني توکي، افغاني صنایع ترلاسه کړئ او خریداري وکړئ. دا به ډېر ښه وي چې زموږ د ښځینهو سره مرسته وشي تر څو د هغوی په اقتصاد کې هم یو مثبت بدلون رامنځته سي. ډیره ښه ده چې موږ د خپل افغاني توکو څخه ګټه واخلو. تاسو به زما په ویډیو کې لیدلی اوسئ چې ما وغوښتل د دغه نندارتون یا نمایشګاه د ډیرو برخو نه ویډیو واخلم، هغه لاسي صنایع چې زموږ افغان میرمنې یا هم زموږ افغان ورونه هغه تولیدوي، هغه په نمایش کې ښودل سوي دي او داسې توکي دي چې موږ کولی سو د پر ځای چې مثلا بهرني هغه راوړل شوي توکي واخلو چې هغه شاید قیمت لوړ اوسي او کیفیت هم چندان نه اوسي، دغه پر ځای خپل افغاني او وطني توکي وکاروو. هغه که د جامو په برخه کې وي، هغه که د کور لوازمو په برخه کې وي، یعنې په هره برخه کې وي. ډیره ښه ده چې موږ له خپلو افغاني توکو څخه ګټه واخلو تر څو د هیواد په پرمختګ کې او د هیواد په اقتصادي برخه کې خپله ونډه ادا کړو چې خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړو. نو له تاسو ټول څخه غوښتنه کوم چې زما ویډیو وینئ، راسئ حتما له دغه نمایشګاه څخه لیدنه وکړئ او دغه ګلالۍ ماشومه هم په دغه نمایشګاه کې وه چې ما د مور په اجازه وغوښتل چې دې څخه هم یو ویډیو واخلم. بیلابیل افغاني توکي، افغاني ښکلې جامې، یعنې هر څه په دغه نمایشګاه کې. نو تاسو کولی شئ چې دغه نمایشګاه ته لاړ شئ او له خپلو افغاني توکو څخه خریداري وکړئ. لیدونکو ویډیو مې په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.